د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پشتین د بنو د پرلت ملاتړ کړي او پرلت اسلام اباد ته د ورتګ پرېکړه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پشتین د بنو له پرلت څخه د پی ټی ایم د ملاتړ په څرګندولو سره په سیمه کې په ټولو سیاسي قوتونو باندې غږ کړي چې دغه پرلت بشپړ ملاتړ وکړي. ښاغلي پشتین د فیسبوک له لارې په ژوندۍ پاڼه خپلو خبرو کې وویل د پرلت مشرانو پرېکړه کړې چې د اتوار یا یکشنبې په ورځ به اسلام آباد ته درومي. پشتین وویل پرلت به اسلام آباد ته ځي او د زورورو په مخ کې به احتجاج کوي. پی ټی ایم به د دې برخه وي. په لومړۍ کرښه به ولاړ یو. دغه پرېکړه د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع په جانی کې د څلورو تنکیو هلکانو د وژنې پر ضد د روان پرلت په شپږمه ورځ شوې ده. ښاغلي پشتین وویل د پرلت لپاره د ملګري تکړه او تیار اوسي او چې غږ پرې کېږي نو په منظمه او سولیزه توګه د عمل وکړي. هغه وړاندې وویل دا د دې خاورې د عزت سوال دی نو له همدې امله د دې سیمې له ټولو سیاسي قوتونو څخه غواړي چې خپل ښکاره ملاتړ اعلان کړي. مشر پشتین په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په سیمه کې حالات یو ځل بیا جګړې ته بیول کیږي. قبیلوي جګړو ته نامعلوم افراد سیمې ته وړل کیږي او کله خپل فوز نیغ په نیغه وژنې کوي او دا ټول خلک د خپلو اهدافو او پیسو لپاره کوي خو موږ یې په کلکه مخالفت کوو. د پاکستان فوز تر اوسه پورې د ښاغلي پښتون ددغه نویو څرګندولو په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې تل د هغه خبرې رد کړي دي. په جانوخیلو کې د څلورو تنکیو هلکانو چې عمرونه یې د 1200 نه تر 1400 کلونو پورې وو مړ یې د مارچ په 22 موندل شوي وو. ملي مشر منظور احمد پشتین وویل د وژل شویو هلکانو د مړو له موندل کېدلو څخه د مخه هغوی 18 ورځې ورک وو. خپلوانو یې د دغو هلکانو د انصاف د شهدا پیکج او په دغه پیښه کې د ککړو کسانو د معلومولو او قانون منګولو ته سپارولو سره د علاقې نه د ټولو وسلوالو لرې کولو او ریاستي عملداري په ځای کولو دپاره احتجاجي لاریون پیل کړی دی. د احتجاج پرلت یو ګډونوال مشر امان الله وایي دوی دغه پیښې عدالتي پلټنې غواړي. هغه وویل تر اوسه حکومت غوښتنې نه دي منلي. یو بل ځای مشر حاجي الیاس وایي په علاقه کې په کال 2009 کې د وسلوالو تنلارو پر ضد پوځي عملیات شوي خو په علاقه کې بیا هم د بد امنۍ پیښې رامنځته کیږي. هغه وویل دوی غوښتنه کوي چې په علاقه کې د ښه او بدو وسلوالو توپیر ختم کړی شي. دوی دعوه کوي تر اوسه ورته د صوبې د حکومت لخوا د دوی د غوښتنو پوره کولو ډاډ نه دی ورکړی شوی خو د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټ وزیر شاه محمد خان ویلې د وزیر اعلی په استازیتوب د 4 ورځو راهیسې د احتجاج کوونکو سره ناست دي. هغه وویل د دوی غوښتنې جایز دي په کار ده چې ریاست یې ومني او هغه دغه غوښتنې د وزیر اعلی سره شریکې کړي هم دي. پولیس وایي د پیښې مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړې ده او پلټنې یې پیل کړي دي خو ملي مشر منظور احمد پشتین وویل چې د پرلت کوونکو یوه غوښتنه دا هم ده چې د ځایي کرنل پر ضد د اف آی آر کټ شي.